درنو دوستانو سلامونه، هیله چې روغ جوړ به اوسئ. نن راغلی یم خپل کلي ته او ومې غوښتل چې د ژرندې په اړه باندې یو ښایسته ویډیو جوړه کړمه او تاسو ته پکې معلومات درکړمه. کلیواله ژرنده څنګه وي، کوم شیان په کار پرې اچول کېږي، کوم شیان چې دی دا جوړه شوې ده او څنګه اوړه کوي، دا به تاسو ته معلومات درکړم. په دې خو موږ پوهېږو ژرنده څه شی ده، اوړه پکې کېږي، غنم، ورج، دا شیان او جوار پکې میده کېږي، اوړه کېږي. دوه قسمه دي چې یو ماشین والا دی او یو چې دی په کلیو کې او بانډو کې چې دی بیا په اوبو باندې چلیږي. نو دوی په اړه باندې به دا وګورو، معلومات به تاسو سره شریک کړم. دا به دننه وګورو چې دې کې کوم شیان دي، څنګه اوړه کوي. موږ سره پاتې شئ. درنو دوستانو، لکه څنګه مې چې د باندې درته تشریح کړه چې کلیواله ژرنده د ماشین د ژرندې سره فرق لري. دا په اوبو باندې چلیږي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دلته دا پل تاویږي. دا پل د تیږې پل دی چې جوړېږي. دا په خپله په ډېر خوارۍ باندې جوړېږي. په هغې اړه باندې زه معلومات نه لرم. دلته کوم مشر سړی نشته چې دا راته تشریح کړي. دې ته پل ویل کېږي. دا تاویږي او په خپله اندازې سره عیار شوی دی او غنم د پاسه نه راولېږي او دلته چې دی پل تاویږي، د دې لاندې بله تیږه ده چې خپله هغه سره برابر شوی دی په کوم لیول باندې چې دا غنم مږي. دا چې تاویږي دې ځای کې راغورځېږي، دې ته اخور ویل کېږي چې د دې ځای نه بیا هغه بوجۍ کې اچول کېږي. ناوه چې تاسو ګورئ دې ته چې دی کوتکه ویل کېږي چې په دې کې غنم راولېږي او دا کوم لرګی چې تړل شوی ده چې تاسو وینئ ګرانیزې که ورته دا کوم لرګی چې وینئ دې ته چې دی ټکټکی ویل کېږي. ټکټکی دا څرخ تاویږي او هلته تړل شوی دی، په دې پل باندې لګېږي چې کله کېږي. د دې د لګېدو سره دا باعث کېږي چې غنم، جوار د دې ناوې نه په دې پل کې راولوېږي تر څو اوړه راوځي. او هغه نل دی. نل دلته پاس دا ځای دې ته ډاله ویل کېږي. ډاله کلیوال څوک ورته ډاله ویل کېږي او ډاله وایي او څوک ورته ډول وایي. چې جوار غنم کله د وړو لپاره اماده کېږي نو دلته اچول کېږي او د هغې ځای نه په دې نل کې راکښته کېږي او هماغه ټکټکی دا نل دا ناوه خوځوي، کوتکه چې ورته ویل کېږي، او بیا هغه هلته لاندې ځي تاویږي. په همدې ترتیب باندې دلته راځي. دا چې تاسو ګورئ دا رشپیل دی. په دې باندې چې دی اوړه دغه کېږي، اوړه په دې ترتیب باندې په بوجۍ کې اچول کېږي او دغه کوم دغه چې تاسو وینئ د لرګي دې ته لپکۍ وایي. دا لپکۍ د دې خاطره ده څوک چې دلته ژرنده ساتي او ژرندګړی وي هغه په درې منو باندې یو دغه د ژرندګړي ته اچول کېږي چې هغې ته شکردانه ویل کېږي. په دې ټیم کې اچول کېږي، مز ویل کېږي. او بیا د غنمو نه اخیستل کېږي. دا غوړیو ټیمان دلته ایښي دي، تاسو ګورئ دا بوشکې. کله چې کلیوال څوک دلته ژرنده کوي مز ورکوي. دغه مز چې دی بیا کلیوال خپلو کې نیمایي سره، خو دغه چې دی دا تنه د هغه چا دی چې څوک دلته ژرنده ساتي او ژرنده کوي. دوستانو دا مو کتل او دغه چې تاسو وینئ دا لیول دی. د دې شي وظیفه دا ده چې کله د لاندې طرف ته دې کې تیر ورکړل شوی دی. دا تیر دلته تیر دی او هغې ځای پورې دلته لاندې خوا نه کوم شی دا څرخ چې دی په همدې تیر باندې هلته هغه شوی دی. لاندې بل څرخ دی چې د اوبو په زور تاویږي او لیول یې برابر شوی. دا دلته لیول کېږي د دې په خاطر باندې چې اوړه ډېر میده شي، ځیګه راشي، څنګه وشي. ځو تاسو سره د اوبو ناوه مخریو.
لکه څنګه چې ګورئ دوستانو دا بند د پورې ځای نه راتړل شوی دی دا ویاله راجګه شوې ده خړ اوبه دي او د شنو چې داسې راځي کله چې جرنده نه کېږي او د چا غنم نه وي په جرنده کې څوک اوړه وکړي دغه پل چې ما جګ کې دا دلته ایښودل شوی او دا خوشي دا اوبه بیا بېرته خوشي کېږي لاندې ویالې ته ځي بیا همداسې کلي ته ځي دا اوس تاسو وکتل چې اوړه وه جوار دانې چا راوړې وې اول ته یې اچولې وې دا خوشي شوي دي دا اوبه نږدې راشه دا اوبه د دې ځای نه په ډېر شدت سره ښکته کېږي لکه څنګه چې تاسو وکتل هلته د لرګي یو پل تړل شوی دی چې د دې اوبو په فشار باندې هغه پل تاویږي او د دې باعث کېږي چې هغه د تیږې پل کوم دی بیا لاندې د څرخ باندې ایښودل شوی دی هغه تاویږي او اوړه کوي او د دې بله برخه خواته درته ښیو پاتې شوي دوستانو هغه برخه تاسو ولید چې د هغې طرف نه اوبه راخوشي کېږي په ډېر شدت سره هغه جګ ځای دی او د جرندې په ناوه کې راځي او لاندې پل لګېدلی پل تاویږي اوړه کېږي دا اوبه بېرته بیا دلته راوځي او دې ځای ته چې دا د کلي بند دی او دا اوبه بېرته بیا ځي هغه پورې غاړه کلي ته ځي چې هلته بیا د اوبو دپاره ځای برابر شوی چې هلته برق هم جوړېږي او کلیوال ترې نور استفاده هم کولی شي که چېرته بیا جرنده څوک نه کوي نو اوبه هغه چې ما تاسو ته وښودل هغسې اوبه راغورځېږي داسې بېرته راتاویږي او کلي ته ځي درنو دوستانو کلیوالي جرنده مو ولیدله او د هغې په اړه تاسو سره معلومات شریک کړو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي تر بیا چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم یو بلې ښکلې ویډیو درته جوړوم د الله په امان